سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست په دې هیله چې روغ جوړ به راته یاستئ قدرمنو دوستانو نن مې ډېر یو تکړه با استعداده ښکلی ځوان پیدا کو چې دا هم د ګران سمسور افغانستان نه راوتی دی دی هم په KPF کې وظیفه یا دنده سرته رسولې ده تاسو ته معلومه ده چې د خوست ځوانان د څڼو سره یا د ویښتو سره د بریتو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري دی هم ډېر زیات ښایسته ښکلي بریتونه پرېښي دي او په ټیک ټاک کې هم ډېر زیات مشهوره دی باور وکړئ چې ډېر مشهوره فیموس کسانو نه دا اوس ډېر زیات مینهوال لري بریته ستړی مه شې ښه یې لږ زره په لوړ اواز غږېږه خپل ځان دې په بشپړه توګه لیدونکو ته معرفي کړه مننه ژوندی ده صفی صاحب ډېر خوښ شوم چې دوی موږ سره دا قیمتي وخت ضایع کوم زه خپله د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې په KPF کې مې د میډیک په حیث وظیفه اجرا کوله ماشاءالله میډیک یعنې ډاکټري طبابت په برخه کې دې دنده سرته رسولې ده نو ډېر ښایسته بریتونه دې پرېښي دي څنګه راغللې امریکا ته ښه راغلاست درته وایم د امریکا ویرجینیا ایالات ته مننه ژوندی ده بس د نظر نه د مننه نظر د ښکلی دی موږ یو وطنوال چې دي دغه د ویښتانو سره د بریتو سره ډېره علاقه ساتي دا یو دود یو د دستور د پښتنو دی موږ یې پلو اوس چې ورجونیا ولایت ته راغلي یو د خوست نه داسې وښیه چې اندازه 2.5 میاشتې کېږي چې راوتلي وي 2.5 میاشتې کېږي چې برید راوتی دی د ګران افغانستان نه اوس راغلی دی په ورجینیا کې دی څومره خوشحاله یې تا داسې فکر کو په ژوند کې چې ته به یو ورځ امریکا ته لاړ شې نه دا د خوب لیدلو و دا هېڅکله مو دا فکر نه کولو چې زه به امریکې ته درېمه دا د خوب لیدلو خو بس قسمتي نه دي موږ بیا د خپل وطن په خدمت کې که په امریکا کې وي که په بل ایالت کې وي څومره خوشحاله او دا د لومړی ځل دی چې امریکا ته راغللې دلته به کوم ایالات ته ځي د امریکا مننه ژوندی ده خوشحال خو ډېر خوشحال یم خو بیا دومره خوشحال نه یم چې د وطن درد احساس ورسره دی د خپل وطن احساس هر چا سره وي بلکل دقیق اوس ډېر احساس دی وطن کې د څه ډېر زیات رایادېږي ځکه تڼۍ ولسوالۍ کې یاد په آمدو بیا ډېر ځوانان به هلته په چکر باندې تلل د وطن ډنډکي پسې خفه شوی نه یې مننه ژوندی ده که منې چې سپینه کیسه خو وکړم په ډنډکي پسې خفه یم خو د ځوانانو مېلې د ځوانانو کشمکش د ځوانانو اتڼونه په دې پسې هم خفه شوی یم او د بریتو سره دې کله لیوالتیا پیدا شوله کله ځوان وي کله ماشوم وي د کوم فلم وي ستوري فلم دې لیدلی او برید دې خوښ شول چې زه باید برید پرېږدم څه قیسه وه د دې کیسه خو نه ژوندی ده که چې سپینه کیسه وکړم برید خو زما د ماشومتوب نه او د بریتو سره مې علاقه لرله بیا خدای پاک
هر یو ته برېتونه ورکوي او ځینې ته یې نه ورکوي ولې چې خو تا ته یې ډېر قوي ما ته درکړي یې قوي برېتونه خدای راکړي دي موټر هم پرې کشکاږي ګوره که موټر چېرته د چا بند وي دا دومره تکړه دی چې بریتونو باندې خپل موټر هم را کشکاږلی شي مننه ژوندی ده دا خو د سیالۍ بازار دی که نه او کوم تیل ورته ورکوې مصرف خرچه هم پرې کوې که نه که منې چې سخت مصرف وکړم ډېر مصرف په دا برېتنده شوی دی د شړشمې نایلون څخه قیمتي تیل چې دی هغه زه په استعمالوم ستا ټول مصرف او هر څه نو په دې تیلو په هغه باندې ځي په بریتو باندې ځي دا یو غریب سړی امکان نه لري چې دغه وس ولري ما خو دې غریب خو یې بیخي نه شي پرېښودلی او څڼو ته خو دې هم ښایسته تیل ورکړي دي بلکل دا خو دود او دستور دی او دا څڼې چې دي ویښتون چې دي دا خو چې کله غوړ شي بیا ډېر مزه کوي په امریکا کې به له خیره سره څه کوي دلته خو زیاتره د خوست کې پیف والا او نور ځوانان چې دي ډېر زیات لیوالتیا د ډرایوینګ یا د ډریوري سره لري مننه ژوندی دی زه خپله چې ډریوري وي صحیح دی ویلی ډریوري وي غواړي ډېرې پیسې پیدا کړي ډېرې پیسې پیدا کړم ویلی چې ګوره چې دلته دویمه ښځه ونه کړي یاره داسې خو نه کېږي خو که کله مقام سیده شوه امکان ته ولري ویلی چې امکان دې ولري چې دویم هم پیسې پیدا کړي دویم هم دلته وکړي د هالیوډ که د بالیوډ د کوم فلمي سو هغه دې ډېره زیاته خوښېږي د بالیوډ یې صحیح دی بالیوډ صحیح دی بالیوډ دې ډېر خوښېږي بالیوډ کې دې بیا د خوښې لوبغاړی دی څوک دی بالیوډ خو نه را به دغه نه زه به یو شاید ته وایم چې د وطن په براق کې څه وي مهرباني لږ په لوړ اواز لا مې چې زړګي ته رانږدې نه وې لا مو چې تر مانځه فاصلې نه وې ولې بویابګار داسې مړه مړه ژړل ولې بویابګار داسې مړه مړه ژړل پوره که دې سترګې دومره مړې نه وې لا مو چې زړګي ته رانږدې نه وې بس بخښنه غواړم ماشاءالله ماشاءالله او ته ټیک ټاک کې ډېر زیات مشهور یې دلیل یې لدې څه دی دلیل خو دغه دی چې زه خپله چې مخکې نه مشهور وم یو څه اندازه په بریتو په خاطر مشهور د بریتو په خاطر داسې بنډارو په خاطر اوس د خلکو سره د خدای ښه وکړي بس زه ډېر ښه سکوټ کړم هلته یې ورسوم څومره فالوورز دي دي اندازه داسې وښایه چې 50,000 وخت دي 50,000 موږ غریبان هېڅ شی هم نه لرو 50,000 فالوورز لري دا ظالم کومې ویډیوګانې ډېرې جوړې سندرو ته لپسنګ کوي اکټینګ کوي یا یو نیم غږ وباسي ټوکه کوي څه شی کوي په ټیک ټاک یو نیم غږ وباسم ټوکه کوم ته زه یو نیم غږ وباسه داسې یو نیم ټیک ټاک جوړ کړه چې امریکا ته راغلی که نه د خپلې خوښۍ د لیدونکو سره ته شریکه کړه څه رقم ته زه لکه مثال څه نمونه تا ویل یو غږ هم وباسمه یګان لپسنګ هم کومه یګان اکشن هم کومه فکر وکړه چې اوس ټیک ټاک ټکې ته یو اکشن وکړه چې موږ یې وګورو دا خبره په ځای پرېږدو دا خبره داسې جالبه ده کومه څه جالبه ده خو یو دا کیسه مې کوله چې یو خبر به درته ووایم بس یو خبر ووایه زه د تڼیو په لهجه کې ووایه د تڼیو په لهجه لږ یې په لوړ اواز ووایه مچ د مچای ورور د غوماشي ترزه د کورنۍ مچ د مړینې له کبله دوستانو ته خبر ورکول کېږي چې د مرحوم جنازه د کسبانو په چوک کې یوه سکند لپاره اخیستل کېږي او هغه دوستان د خبر وي چې په خپله خیرن وي دلیوت وي مننه کوم ډېر دا د تڼۍ په لهجه کې ښکلي خبرونه تاسو ته وړاندې کړل څه مو چې واورېدل یو سوداګریز اعلان ډېره زیاته مننه خوشحاله شولم نو زه به کامره واخلم چې ملګری ستړی شو